نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك المجيد والفرقان الحميد وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العلي العظيم. د ایمان څخه وروسته په ټولو نعمتو کې لوی نعمت علم دی. و چاته چې الله جل جلاله د علم نعمت ورکړي نو پکار ده چې شکر ادا کړي. د بابا آدم علیه السلام د تعظیم وجه علم و چې ټولو ملائکو سجده د تعظیم ورته وکړه. وعلم آدم الأسماء كلها. الله جل جلاله وايي ونبي عليه السلام ته د دې څه د علم د لوړې مرتبه او مقام معلومات کیږي. وقل ربي زدني علما. ووایه ای پیغمبر علیه السلام چې ای رب زما علم زیات که. نبی علیه السلام د یو چا سره د مازګر د لمانځه وروسته ناست و. نو الله جل جلاله نبی علیه السلام ته وویل چې د ده 1 ساعت ژوند پاته دی، نور به مري. نبی علیه السلام و سړي ته خبر ورکړي چې 1 ساعت ژوند دی پاته دی، نور د ژوند تمامیږي، ته مرې. دا سړي ورته وویل ول یا رسول الله داسې عمل راوښیه چې په دې ساعت کې په دا لږ وخت کې یې زه وکړم. هغه عمل چې په در مرګه پورې په دا لږ ټیم کې زه وکړم، دغسې عمل راوښیه. نبی علیه السلام ورته وویله چې د علم زده کېدل وکړه. یعنی هغه سړي وویل ول یا رسول الله دلني على اوفق عمل لي في هذه الساعه. په دغه ساعت کې یو ښه عمل راوښیه. النبي عليه الصلاة والسلام ورته وویل ول اشتغل بالتعلم. مشغول سه په زده کېدو سره زده کېدل وکړه. نو دغه زده کېدل چې دی دا یو دونه غټ شی دی، یو دونه فایدهمند شی دی، یو دونه د ثواب شی دی. که چیرې دغونه ګټمن یا فایدهمند یا د ثواب شی نه وای، بیا به نبی علیه السلام په دغه لږ وخت کې د ده دپاره د علم زده کېدل ګټمن نه بالی. نو اوس زموږ دا خیال دی چې د ټولو پښتنو دپاره پښتانه هغه خلک دي چې هغه عوام خلک، ناپوه خلک، په غرو کې خلک، په لیرې ځایو کې خلک چې د علم د برکته خبر نه دي، د مسایلو د برکته خبر نه دي، د مسایلو د معلوماتو څخه خبر نه دي. نو دا یو
تحفه ایږدم، دا یو تحفه وړاندې کوم د ټولو پښتنو دپاره. په لرې ملکو کې اوسیږي، مسافر پښتانه دي، په لرې غرو کې اوسیږي، په کورو کې د علم زده کېدل ورته نه وي، او هغه علما چې په غرو، په رودو، په صحراو کې اوسیږي، په میږو، په ځایو کې اوسیږي، هغه د علم تنده لري، د زده کېدو لارې یې نه وي ورته برابره. نو د دې دپاره موږ فقه چې ده مسائل ضروري دا فرض دي، نو چې فرض دي هغه کنز یعنی کنز الدقائق په فقه کې دا مختصر کتاب دی. په دې کې زموږ دا خیال دی چې دغه کنز ووایو او په دې کنز کې د سوکه یې وایو. په دې کنز کې بیا د مسائل اسلام د ادارې زموږ د لیکنو سره، زموږ د کتاب د لیک د کتاب د رااخیستلو سره هغه مسائل هم پکې وایو. د فتاواو سره زموږ د شیخ المشایخ مفتی عبدالرازق کدنوي مد ظله العالیه د فتاواو سره د فتاواو سره هم اخذ وکړو. یعنی په هغه کې داسې فتاواوې شته لکه فتاوای شیخ حسن جان مدني رحمت الله تعالی علیه. نو دا او دارنګه بله فتاوا د دې قسمه څخه بیا د فتاوا ده فتاوای هادیه، چې په دې کې به دا مسئلې هم راشي. او زموږ خپلې مسئلې د مسائل اسلام د ادارې معنا زموږ خپلې چې مې ویلي جوړې کړي دي یا مې ویلي دي، هغه مسایل چې لیکلي مې دي یا یې لیکو، هغه به مسئلې به هم کې بیانوو او کنز به هم وایو. سوکه به ویل کېږي، اول کنز، دویم کنز، دریم کنز، څلورم کنز. که موږ ته خدای وخت راکړي دا به وایو. او عقود رسم مفتي دا به هم لیکو، بیا به یې وایو. هغه لیک سوی شی چې موږ یې لیکو هغه به وایو. نو کنز مې په دې خاطر باندې معلوم کړي په کتابو کې چې دا د کښته طالبانو کتاب دی. اوس دور مختار خلق وایي، نو دا کنز د کښته طالبانو کتاب دی. او بل مولوی عبید الله صاحب ایوبی رحمت الله تعالی علیه هغه هم دا لیکلی دي چې د کنز صفت یې کړی دی. او بیا نو متن دی، بیا پر ده باندې شرح د بحر رائق ده. بحر رائق مصنف د بحر رائق چې دی دا مفتی دی، او ابو حنیفه ثانی دی. نو ښه فتاوا پر پرتا ده پر دې کنز باندې چې هغه بحر رائق دی. نو دا کنز مې په دې وجه باندې چې د ده مسلې کوتا دي او دی د کشرانو په لاس کې دی دا کنز. نو دا مې په دا وجه باندې دا کنز راواخستی چې کنز به وایو. نو په کنز کې به دا مسائل وایو، د فتوا مسائل به وي او د کنز وینا به وي. مسائل به انشاءالله تر ډېره حده مسائل چې زموږ کوښښ وي، که پوره کېدلی نه شوې هم کوښښ به کوو، ضروري مسائل به پکې راشي. نو دغه مې د ټولو پښتنو دپاره خدمت دی،
دغه مې وس دی. او یو خبره زما دا سته، هغه دا ده چې د ټولو پښتنو دپاره مې ځان داسې بللی دی چې دا پښتانه پر موږ باندې ډېر قدر لري، پر موږ ډېر ګران دي. مسلمانان ټول پر موږ باندې قدر لري، پر موږ ګران دي. پښتانه چې دي، پښتانه را باندې ګران دي. هغه که هر ځای پښتانه دي، که څونې بد پښتانه یي د هغو سره ناسته کوو، که څونې بد پښتانه یي د هغو سره و هغو ته خبرې کوو، که څونه بد پښتانه یي د هغو سره رسول د مجلسو کوو، د دین خبرې ورته رسوو. دا بدیږي چې دا په دې وجه باندې بدیږي چې موږ په یو نامه باندې چې یو څوک متهم وي د هغه څه بس موږ زغلو، چې موږ ځان ځینې لرې کو، هغه در هغه نور پسې ګمراهان کیږي. نو موږ ته دا ضرورت دی چې و ځان ته خپل پښتانه را نږدې کو، دا خپل پښتانه ورونه وبولو، دا خپل پښتانه لکه ورور، لکه زوی، لکه پلار، لکه مور، داسې قریب یې وبولو. د دې څه چې بیا یو سړی ځان وکاږي، نو خامخا اوس په خپلو اولادو کې داسې اولادونه راځي چې د یو سړي پر لار باندې نه ځي. نو بیا به دی دغه اولاد غورځوي نه، نو د هغه سره به کوښښ کوي، پر لار به یې بیایي، په دین به یې پوه کوي، په خبرو به یې پوه کوي، چې څونه یې وس کېږي هغونه به کوښښ ورسره کوي.